کندوز هوایي ډګر اوس مهال د هر ډول کورنیو پروازونو جوګه دی. د دغه هوایي ډګر امیر مولوي زبید الله انوري په وینا یا ډګر کې ټولې ترانسپورتي او تخنیکي اسانتیاوې برابرې شوي او دم غړی دوی بیلابیل کورني پروازونه لري. د کندوز هوایي ډګر د ملکی داخلي پروازونو لپاره فی الحال آماده دی او پرسنل ورته آماده دی، تخنیکي او مسلکي کارمندان ورته لرو. تنها یو ستونزه چې د کندوز زون لپاره دا ده چې مونږ اکثر اوقات د مسافرینو د کمښت سره مخ کیږو. د ښاغلي انوري په وینا اوس مهال د مسافرو کمښت د دوی په وړاندې لویه ستونزه ده چې له امله الوتنې په منظم ډول نه ترسره کیږي. هغه زیاتوي د دغې ستونزې د دایمي حل په موخه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره په ګډه پر یوې داسې طرحې کار روان کړی ترڅو هیواد ته داسې کوچنۍ الوتکې وپیرل شي چې د لږ شمیر مسافرو د لیږدونې ظرفیت ولري. موږ داسې یو کار باندې کوشش کوو چې وزارت هم په جریان کې دی، دا تلاشونه روان دي چې د وړې طیارې خریداري شي دغه شرکتو په توسط باندې چې هغه د 100 نفرو یا د 80 نفرو دغومره ګنجایش ولري او محلي پروازونه لکه د فیض آباد نه، قندوز نه او د میمنې نه شروع شي. فی الحال په دا درې میدانو کې مونږ محلي پروازونه نه لرو. بلخو د کندوز اوسیدونکي او سوداګر د دغه هوایي ډګر د پروازونو د پیلېدو هرکلی کوي او وایي که د پلازمینې کابل او نور ولایتونو ترمنځ منظمې الوتنې پیل شي دا به نه یوازې د ناروغانو په لیږد رالېږد کې مرسته وکړي بلکې په شمال زون کې به سوداګریزو چارو ته هم پراختیا ورکړي. ما بسیار خوشحال هستیم که میدان هوایی ولایت قندوز پس از 4 سال دوباره فعال شده و فعالیت‌های آن از سر گرفته شده. از تمام شرکت‌های خصوصی همانوردی خواهشمندیم که پروازهای خود را در ولایت قندوز آغاز نمایند تا مردم از مشکلات موجوده رهایی یابند. همچنین از امارت اسلامی سپاسگزاری میکنیم که توجه ویژه‌ای به آسایش و رفاه مردم ولایت قندوز دارد. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په کچه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په دې وروستیو کې د ولایتي هوایي ډګرونو د بیا رغونې او معیاري کولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي ترڅو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ ځمکني اوږده سفرونه په هوایي سفرونو بدل او اسانتیاوې رامنځته شي.